اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه مو کولی سو د چاټ جی پی ټي له لارې نه یو کاور لیټر ولیکو. نو موږ لکه مثالا کار نه لرو، یو کار پیدا کوو. موږ ګرافیک ډیزاین کې ډېر تکړه یو، کانوا، اډوبي، پکسار دو کې ډېر تکړه یو، استعمالولی سو. نو که چیرې موږ یې خپله ځان ته یو کور لیټر لیکو، نو موږ نه وخت نیسي. نو موږ کولی سو په چاټ جی پي ټي کې لږ ذره د ځان معلومات ورکړو، لکه مثالا ته ورته وایه زه د لسو کلو اکسپیرینس لرم، نو تا ته به ټول کور لیټر ولیکي په لسو ثانیو کې. نو راځه چې دا دار شروع کړو. نو ته یو کار پیدا کوې ځان ته په ګرافیک ډیزاین کې ډېر مخته تللی، نو ته غواړې خپل ځان ته لکه مثالا کاور لیټر ولیکې، لکه ځان په اړه معلومات ورته ورکړې. نو کولی سې چاټ جي پي ټي تا ته خپله ځان ته یو کاور لیټر جوړ کړي. لکه ما ورته لیکلی I am applying for a job. Green space limited as a graphic designer. I have 10 years experience familiar with major designing tools like Adobe, Canva, Pixar. Now write a cover letter to apply to this company. په دغه ځای کې لکه ما لږ ځان په اړه معلومات ورکړل. په اخر کې ما ورته ویلې کې چې ما ته یو د کاور لیټر ولیکي چې زه په دغه لکه مثالا دغه کمپنۍ کې یا په دغه ځای کې ځان ته کار پیدا کړم. موږ هسې انټر وکړو، موږ ته به اوس یو کاور لیټر راکړي. اول دلته په دغه ځای کې خپل نوم ولیکئ. تا ته ښایي دلته ګوره د دغه نیم یو نیم په ځای به خپل نوم لیکئ. یور ادرس کوم ځای کې اوسېږې، سټي، ایمیل ادرس دی، د موبایل نمبر دی، تاریخ، کمپنی ادرس، سټي. په دغه ځای کې ګوره دلته کړی I am writing to express my interest in the graphic designer position at Green Space Limited with 10 years of experience in the graphic design industry and a deep familiarity. لکه دغه چې موږ لیکو، دا موږ په ځان څه لیکلو، خپل هم څه لیکئ. څومره وخت به نیو؟ 1 ساعت خو به یې نیولی. موږ په چاټ جي پي ټي کې دغه کور لیټر په 10 ثانیو کې نه هم موږ ته یې په 15 ثانیو کې دا راته جوړ کړی. کله موږ په دغه ځای کې دغه ایډیټ راولو، لکه دغه ځای کې خپل ادرس، نوم، تاریخ، کمپنۍ، خپل ایمیل، هغه کوم ځای کې اوسېږو، سټي، د موبایل شمېره، نو دا خلاص. دغه تاسې را کاپي کوئ، دا خپل په اړه معلومات تیار اچوي. ګوره دغه ځای کې ګوره دغه ځای کې بیا خپل نوم ولیکئ. بیا کولی سئ لکه مثالا and now write a cover letter for a job that is about like a computer engineering. لکه مثلا په دغه ځای کې لکه ځان لکه معلومات ورکړئ چې په هغه کې لکه کاور لیټر کې راولي I have experience of 5 years. نو موږ هسې انټر وکړو، نو موږ ته اوس هغه کاور لیټر جوړوي. بیا لکه مثال بیا به راکوي خپل نوم، ایمیل ادرس. دا ګوره مهم دی، ځکه که چېرې تا د هغوی دا خوښ سي، نو تا سره به څنګه کانټاکټ وکړي، څنګه به تا ته زنګ ووهي، څنګه به تا ته ایمیل کړي او چې در ولېږي، تا ادرس به څنګه پوهېږي. په دغه ځای کې دغه ورته لېږلی نو که ته راس وګوره I'm writing to express my interest in the computer engineering position at company name. خپل کمپنۍ دغه نوم ورکوي په هغه کې with 10 years of experience in the field of computer engineering. I have developed a strong technical foundation and hence. نو په دغه ځای کې تاسو دا معلومات راګداره واخلئ ورولئ. نو څومره ښه سي. موږ یو کور لیټر ولیکو. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ، ترڅو هغوی هم ترنه ګټه او فایده واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست، نو لایک او سبسکرایب کړئ، ترڅو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه سي. والسلام.